دا ورور سوال کړی دی او ډېر ناشنا سوال یې کړی وی یو کس وی چې دا دین اسان دی دا د مولیانو ګران کړی دی دین اسان دی مولیانو ګران کړی دی د اختر په سحر دومره رش او ګڼ او د څارویو بد حال جوړ نو که د شپې سړی قرباني کوي خو دا که الله دپاره قرباني کوي نه دي کیسې او زه به ورسره دا ټکې زیات کم مطلب دا چې لکه سینه پراخه ساته دومره سختي موږ سره څه لکه سحر کې او شپه کې څه فرق دی یا سحر 8 او 9 بجې څاروي حلالول یا د شپې په 11 بجې راڅملول او حلالول مولیانو سختي جوړه کړې جواب د دې مسلې ګوره یاد کړئ عالم سره ذره برابر اختیار د الله په شریعت کې نشته ذره برابر عالم خو پرېږده د امت چې کوم علما دي د رسول صلی الله علیه وسلم سره اختیار نشتی چې د خپل طرف نه زیاتې کمې په دین کې وکړي بل بچا سره پیغمبر سره اختیار نشتی د پیغمبر کار څه دی به څه چې ورته الله ویلي هغه بیان بلغ ما انزل الیک بس اوس علماو ته د دې پیغمبر وارثان ویلی شوي دي که نه نو د دې وارثانو څه کار شو بیا دین بیانول که نه دین کې نوي مسلې راویسته نه دا اصطلاح غلطه ده چا ویلي چې یو عالم که یو مسله کې خطا شوی یا قصدن یا ناپوهی هغه دا کار کړی دا به چې ته یو فرد دو کار دا کار کړی نور عالم پرې د عالم نیکه په دین کې سختی نشي راوستی چې الله به کې سختی نه جوړه کړي دویمه مسله دا یاده کړي موږ ځان ته بندګان د چا وایو د الله او د بنده کار څه دی خبره منل د مشر ته چې د چا بندې هغه چېرې ته سوی هغه به کې هغه رب د دې قربانۍ وخت مقرر کړی او هغه وخت دی 4 ورځې دا لوی اختر د 4 ورځې ګر که بعض علما 3 ورځې یادې خو نه تحقیقي قول دا دی او مشهور هغه دی چې د 4 ورځې شروع کېږي دا وخت د اختر د منځه نه بعد ختمیږي په 4مه ورځ د نور ډوبېدو سره بس مړه دین دومره ګران خو نه دی موږ به پرې 15 وکړو که نه بازار بم خالی ریټ بم را کم شوی سم خیال دی مولیانو سختی جوړه کړې ده یا وختي به وکړو لکه دا یار چې وایي چې څه ټایم به وکړو د شپې به وکړو نو چې خلک مانځه نه راځي نو دوی به د ګډ نه موتي چې کار به مخکې کړی دې کې د هېچا دا اختیار نشته چې هغه ګوتې ووایي یو حدیث را روان دی یو مسله کې زه به ته ذکر کړم یو صحابي راغی پر رسول الله سلم پسې یا رسول الله کله چې رسول الله سلم لمونځ وکړو قرباني شروع کړه که نه څاروي حلالو یا رسول الله ما خو د منځه نه مخکې حلال کړی پیغمبر ژوندی دی دې ټیم کې دا سړی د مسلې نه خبر نه دی رسول الله سلم ورته ګډ ستا د غوښې ګډ دی کور لدی غوښه راوړې ده بس کور لدی غوښه راوړې ده قرباني دا د منځه نه بعد ده د رسول الله سلم سره دومره ګنجایش نه و چې دې مسله کې ګوتې والی وی او داسې ویلی چې یو سړي ته پته نه وي زه خیر دی دیسې زه خیر دی دیسې زه هغه دیسې زه دا دیسې نه ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم په خپله حلال او حرام نشي کولی دا کار دی دغه حلال او حرام موږ ته بیانول چې الله ورته بیان کړي دي ورسېدی به دې مسله که نه نو د وخت نه مخکې قرباني کول غوښې دپاره کور ته یې غوښه راوړې ده او حدیث کې راځي صحیح بخاري صحیح مسلم کې من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه چا چې د منځه نه مخکې څاروی حلال کړو نو د ځان دپاره یې حلال کړو ومن ذبح بعد الصلاة او چا چې د منځه نه بعد څاروی حلال کړو فقد تم نسکه
نو د ده عبادت پوره شو دقه شان الفاظ دي حدیث کې د دې نه خو به کې څه ګنجایش دي خبرې دي کې مولیان ګوتې نشي وهلی